بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ ویډیو کې به موږ وو چې پښتو څومره زړه ده او پښتانه څومره زاړه دي. تاریخ ته دې په حوالې سره څه وایي. نو که چېرته موږ په تاریخ باندې نظر واچو نو پښتو دومره زړه ژبه ده څومره چې پښتانه زاړه دي، ځکه چې دا د یو قدیمې ژبې سره سره د هغه اقدارو او د ښو صفتونو د ښو ثقافتونو مجموعه ده چې په کوم باندې پښتون قوم پیژندی شي. د دې د وجې نه که موږ دا ووایو چې پښتو دومره زړه ده څومره چې پښتانه زاړه دي نو دا به بې ځایه نه وي. اوس پښتانه څومره زاړه دي نو د دې په حوالې سره د مختلفو خلکو، د مختلفو پوهانو، د مختلفو ادیبانو او د مختلفو تاریخدانو د هغوی نظر به موږ ګورو چې څوک د پښتو په حوالې سره او د پښتنو په حوالې سره څه وایي چې پښتانه کله پیدا شوي دي او پښتو کله دنیا ته راغلې ده. نو په دې حوالې سره قاضي عبدالحلیم اثر صاحب د پښتو رساله پېښور نه چې کومه چاپ کیږي په هغې کې په خپل مضمون کې دا خبره د لفظ ار په حواله باندې ثابته کړې ده چې پښتانه 2000 کاله زاړه دي. دغه رنګې په اوستا کتاب کې د بخت په حوالې سره د پښتون ذکر راغلی دی او اوستا کتاب 1000 قبل مسیح یعنی د نن نه 3000 کاله مخکې لیکلی شوی دی. د دې نه علاوه په راګوید نومي کتاب کې د پښتون ذکر راغلی دی چې هغه 1400 قبل مسیح لیکلی شوی دی، یعنی د نن نه 3000 او 400 کاله مخکې په هغې کې هم د پښتون ذکر راغلی دی. د دې نه علاوه د یوناني مورخ هیروډوټس د هغه چې کوم نظر دی د هغې مطابق پښتون او پښتو ژبه تقریبا 2500 کاله زړه ژبه ده. د دې نه علاوه ښاغلی عبدالحی خبیبي په خپله مقاله پښتو 1400 کاله پخوا کې ډېرې تحقیقي خبرې کړي دي. دا مقاله په کال 1960 کې پښتو رساله کې چاپ شوې ده. د دې مقالې څو اهمې خبرې هغه نن موږ ذکر کوو. لومبۍ خبره دا وه چې لویکان شاهي کورنۍ وه چې په بلتستان کې او غزني کې د کابل شاهانو سره خپلولي وه. د دوی نوم پښتو لوی نه جوړ شوی دی او ژبه یې پښتو وه او قدیم ترلیک او هجویر چې په 160 عیسوي خواوشا کې تیر شوي دي. دارنګه دی وایي د پښتو یو قدیم نظم ویونکی لویک شاعر چې خانان لویکو او د کابل خنجل بادشاه معاصر او دی په 193 هجری خواوشا کې ژوندی و. دی هم لکه د امیر کروړ د پښتو قدیم شاعر او د هغه همعصر و. دارنګې د لیکانو کورنۍ د سبکتګین د لاسه په 315 عیسوي کې ختمه شوه. ویلی شي چې د سوات په بخته نومې ځای کې د خاورې په مهرونو خط موندې شوی دی چې 700 قبل مسیح کې سوري خاندان لیکلی دی. لکه د پښتو د لیک په د ښین اګست نیغ لیکلی شوی دی. د دې خط غټ خصوصیت دا و چې کوم سیز په هکله به یې سویل غوښتل د هغه په سیز به یې څه شکل جوړ کړو. لکه د بابل سومري ژبه د لیکونکو په دې لحاظ پښتو په دې علاقه کې 4700 کاله زړه ده. قاضي عبدالحلیم اثر صاحب په خپل کتاب پښتو ادب کې لیکي چې د پېښور د محمد یونس خان د تالیف د پښتنو تاریخ نه یو روایت ماته رسېدلی دی. وایي چې د جاپان د شهنشاه میکاډو په کتبخانه کې د مهاتما بدھ د مذهب یو کتاب دی رسم الخط پالی یعنی خروشتي دی او ژبه یې پښتو ده او دا په بلخ په خواوشا کې لیکلی شوی دی. د دې نه دا معلومیږي چې د پښتو رسم الخط د اسلام نه مخکې پالی او خورشتي و. ښاغلی حبیبي صاحب پخوانی پښتو 2500 کاله مخکې نومې مقاله کې لیکي چې د ایران د اریوش نومې بادشاه چې 522 قبل مسیح نه 486 قبل مسیح پورې حکومت کړی دی، هغه د خپل سلطنت د کارونو د صداقت د امن د انصاف او د الله تعالی نه د یری کومې خبرې وي نو هغې لیکلي دي او په هر 45 حروفو کې هغه راوستي دي. په هغې کې کومې درې نښې چې وي نو هغه د پښتو په رسم الخط کې لیکلي وي چې نه اړیکه وم، نه دوجنه وم، نه زور کړونې وم. د دې نه دا معلومیږي چې پښتانه د ایران په قطبي غرسیره علاقه کې آباد وو. د دا ته هم څرګندېږي چې دغه ورځو کې څه زمانه وړاندې او وروستو میخي رسم الخط چې پښتو ترې تقریبا 2500 کاله پخوانی ظاهریږي. د پټې خزانې نه دا ثابتېږي چې پښتو 2مه صده هجری کې لیکلی شوې ده
د امیر کروړ لیکلې 139 هجری نظم ته دې دعوا په ثبوت کې ته دې ټولو خبرو نه دا معلومیږي چې په زبانی لحاظ پښتو د سنسکرت او اوستانه هم زړه ژبه ده او قدامت یې 3.5 کاله خواوشاته رسي. په میخي رسم الخط کې 2.5 کاله او په موجوده رسم الخط کې 3.5 کاله او د پښتو قدامت تقریبا زمونږ په حساب چې کوم ته روایت را رسیدلی دي نو دا 15,000 کاله زوړ دی، خو لا تر اوسه پورې کوي په دې باندې څه ثبوتونه نشته او د ساینسي دور دی په هر لحاظ باندې کار شروع دی. نو کېدای شي چې ساینسي لحاظ باندې پښتو هم چې څنګه ویل شي چې 15,000 کاله زړه ژبه ده نو دغه شانتې ثابت شي چې پښتو 15,000 کاله زړه ژبه ده.